لغمان کې د 183 بې سرپرسته ماشومانو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لغمان کې د شهیدانو او معلولینو ریاست په هلو ځلو د لایف موسسې لخوا 183 بې سرپرسته ماشومانو سره د 19,200 امریکایي ډالرو په ارزښت د خوراکي توکو مرسته وشوه. په دغه مرسته کې یوه بورۍ اوړه، یوه تونه وریجې، 10 کیلو غوړي، مکروني، چای، مالګه، صابون، شامپو او یو من دال، بوره، نخود ورکړل شول. د مرستو د ویش پر مهال په افغانستان کې د لایف موسسې نماینده نعیم روحاني رسنیو ته ویلي چې 183 بې سرپرسته ماشومانو سره د 11 عدده بېلابېلو خوراکي توکو مرسته وکړه. نوموړي زیاته کړه هر 3 میاشتو کې یو ځل د دغو بې سرپرسته ماشومانو سره د خوراکي توکو او له دې ور اخوا ورسره د ښوونځیو اړوند توکي، قلم، کتابچه، بکسه او د اختریزو ډالیو مرسته کوو چې هر ثبت شوي ټیم ته تر 18 کلنۍ مرسته ورکول کیږي. دا مرسته خو زموږ چې یو ځل موږ سره یتیم صف شي هر 3 میاشتې بعد دې دپاره خوراکي مرستې دي. کال کې یو ځل د دې دپاره د مکتب مرستې دي چې بیک ټو سکول پروجیکټ دی زموږ. بیا د اخترونو مرستې دي زموږ چې هغې کې موږ ورته ډالېګانې او د کالي او د اختر عیدي ورکوو. دا یو یتیم چې موږ سره صف شي دا تر څو پورې چې دی یتیم عمر 18 کالو ته نه رسېدلی دا موږ سره صف وي او په هره برخه کې موږ دې سره همکارۍ ته آماده یو او همکاري ورسره کوو. بل لور ته د شهیدانو او معلولینو رئیس مولوي فیض الله جواد بیا وویل چې د اوس لپاره یادې موسسې سره 183 یتیمان راجستر دي چې هر یتیم ته د 115 ډالرو په ارزښت خوراکي توکي ورکړل شول او کوشش یې دا دی چې په راتلونکو کې له موسسې سره په همغږۍ نور بې سرپرسته ماشومان هم راجستر کړي. دا لایف موسسه ده چې تقریبا داسې 3 میاشتو بعد زموږ کونډو یتیمانو سره کومک کوي. نو دغه چې دي دا 183 پیکج دي او د هر پیکج قیمت تقریبا 115 ډالره دی. نو موږ کوشش کوو انشاءالله چې دغه تعداد زیات کړو. زموږ په لغمان کې ډېر زیات شهدا، یتیمان، کونډې او بېوزلان دي. انشاءالله امید دی چې دا توزیع زیاته شي. مرسته اخیستونکو کورنیو بیا د لایف موسسې او شهیدانو ریاست څخه مننه وکړه چې د دوی یتیمانو سره مرستې کوي. ګټې وټې څوک نه و او خدای پاک دې دوی ته نور هغه ورکړي چې راتلونکي هغه سره موږ سره مرسته وکړي او اوس دا موږ ته راکړو دا موږ سره ښه وکړي. خو خوشحاله یاست موږ خدای پاک دې تاسو سره ښه وکړي. الله دې تاسو سره نور مرسته وکړي چې موږ سره تاسو مرسته کوو. د الله موسسې نه موږ مننه کوو چې موږ سره دې یو مرسته کوي. زندگی پردي کوټو کې پراته استو پردي ځایو کې کور نه لرو، زندگی نه لرو، د تنار خاصو ته احتیاج استو، خواړو به نه لرو، کور کې اوبار شي ته موږ مشکل زیات لرو. کله موږ سره د ستل مرسته وکړو موږ به تیر ډیر خوشاله استو او ډیر به تیر خوشحالي هغه کوو. مرسته اخیستونکو وویل باید په دوامداره توګه ورسره داسې مرستې وشي تر څو له خراب اقتصادي وضعیت څخه خلاص شي. یاسر مشتاق، هیرو ټي وي، لغمان.